حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا. اولنی قانون هغه قانون کوم چې په یو ملک او ریاست کې نافذ کول پکار دي. هغه قانون دی د قصاص. کله چې په معاشره کې ظلم وشي، یو کس راولګي بل انسان قتل کی، نو بدله کې بدی هم قتل کولای شي. دې ته ویل کېږي قصاص. د جاهلیت په زمانه کې دا طریقه وه چې کله په یو خاندان کې مثال په تور یو زوی به راپاڅېدو، د بل یو زوی نه به یو کس قتل کو، د بل یو قبیلې نه، د مقتول له خلک به راپاڅېدل او د خپل قاتل له بدله غستو دپاره به دا غرور یا د هغه قبیلې نه یو بل کس مړ کو چې هغه به هېڅ تعلق نه و دغه قتل سره. دارنګه ظلم روان و، لیکن الله سبحانه وتعالی د هغې نه منع وکړله او دا یې وي چې قاتل به وژلی کېږي که هغه هر څوک وي. که یو زنانه راولګي یو سړی قتل کو، دغه زنانه به قتل کولی شي قصاصا. یو سړی راولګي بل انسان قتل کی، نو دی به هم قتل کولی شي قصاصا. او دا قانون به د ټولو خلکو دپاره یو شاني، که غریب دی او که مالدار دی، که بادشاه دی او که ګدا دی. بل د قصاص پر قانون کې الله اساني هم ښودې ده چې یو سړی راولګي او بل انسان قتل کو، دغه مقتول خلک چې راپاسي دغه قاتل معاف کولی هم شي چې هغه ته معافي وکړي او د قصاص نه هغه بچ شي او په بدله کې هغه د دیت مطالبه وکړي. په هغه زمانه کې به سلو خان ورکولی کېدل د یو کس په بدل کې. نو الله وایي تاسو دیت واخلئ او دغه سړی معاف کړئ. دا طریقه هم کېدلی شي. او دا هم ده چې مقتول هغه خلک راولګي وایي چې نه موږ لازما قصاص غواړو، دغه سړی دې ووژلی شي، نو بالکل ریاست به رالګي او دغه خبر به مني، دغه د اولیاو ده او دغه قاتل به قصاص کوي. دا اصل قانون دی. لیکن الله سبحانه وتعالی دا هم فرمایلی دي چې کله د مقتول له خلک راولګي او قاتل معاف کی، دغه قاتل له پکار ده چې په وخت باندې خپل هغه پیسې ادا کړي، غدیت ادا کړي د مقتول وارثانو ته. او د مقتول وارثانو ته هم الله وصیت کړی دی چې تاسو هم تادینه راولئ په دغه قاتل باندې چې هغه غریب دی، پیسې سر نشته، نو لوی تاسو هغه ته لږ صبر وکړئ چې هغه سره پیسې راشي، تاسو به هغه مطالبه کولی شئ. دا څومره یو ښایسته قانون دی ملګرو. اوس د دې په مقابله کې تاسو هغه وګورئ کوم چې په دغه مغربي ملکونو کې نافذ دی، لیبرالیزم، سیکولریزم وغیره. په دغه ایزم کې کوم قانون نافذ دی، آیا دغه قوانینو د خلکو له فایده ورکړي ده او کنه نقصان؟ دغه قانون دا دی چې کله یو سړی راولګي نو بل قتل کو، نو هغه به د همیشه دپاره سزا ورکولی کېږي، عمر قید. بلکې اکثر ملکونه داسې دي چې په هغې کې د عمر قید هم نشته، بلکې 20 کاله، 15 کاله، 13 کاله داسې قید دی په هغې کې. حالانکې دا یوه سزا نه ده. یو سړی عمر قید کول دا خو د مقتول سره انصاف نه دی. د مقتول هغه وارثان غواړي چې موږ د قصاص واخلو او ته رالګي یو سړی عمر قید ته چې د لیبرالیزم غټه دعوه دا ده چې میری جسم میری مرضي. د هر یو کس لپاره د خپل جسم دی دغه مرضي ده چې یو کس ووژلی شو د دنیا نه لاړو. اوس موږ داسې نشو کولی چې راولګو دغه قاتل هم قتل کو. یو سړی خو هم د دنیا نه تللی دی، نو موږ دا بل ولې قتل کو؟ حالانکې دا غټه ناانصافي ده. او د دې قانون د وجې نه یو معاشره د څو نقصاناتو سره مخامخ کېدلی شي. اولنی نقصان یې دا دی چې یو سړی یو قاتل دی چې هغه د قتلونو سره عادت دی، دغه دا کار دی چې خلک وژني، ته راولګي په هغه باندې د قید وخېجه 15 کاله 20 کاله قید ته دې واچو. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې داسې ډېره ممکن ده چې دې رشوت ورکړي او د جیل نه دې بهر ته راوځي یو څو میاشتې بعد، او دا ډېره کېږي. دویم که دې رشوت ورنه کړي خپله زندګي به دغه قید کې تېره کړي، نو دې په جیل کې دننه نور خلک تیار کړي، نور خلک به خپل نظریې نه متاثره کړي، په جیل کې به د قاتلانو یو پوره ګروپ تیار شي، او دا خلک چې بیا سبا ورځې بهر ته وځي نو معاشري د څرنګه نقصان ورکولی شي، تاسو د هغې اندازه لګولی شئ. دریم نقصان دا دی ملګرو چې یو قاتل دی او هغه ته جیل ته واچو 20 کاله 13 کاله یا عمر قید دی به هغه باندې وخېجو، نو په جیل کې به هم د هغه څه سهولیت پکاري که نه، هغه له به علاج پکاري، دغه شان سیکورټي به هغه له پکاري، په جیل کې چې هغه کوم رهایش دی د هغه خوراک څښاک د هر څه په هغه باندې کېږي که نه، او د کوم طرفه به کېږي د قومي خزانې نه، ریاست به دا خرچه کړي په دغه قاتل باندې. نو ستاسو ما ته ووایئ چې یو سړی رالګېدلی دی، یو کس یې وژلی دی بې ګناه، یو انسان یې وژلی دی، او په بدله کې اوس دا ټول قام او خلک رالګي د دغه قاتل حفاظت کوي او په فر کې په هغه باندې خرچې کوي، خپل جیب پیسې په هغه باندې لګوي. نو تاسو ما ته ووایئ چې آیا دا انصاف دی؟ د قصاص دا قانون دا سختي نه ده، تشدد نه دی، بلکې دا یو قانوني عمل دی په دې سره معاشرې ته او خلکو ته انصاف میلاویدی شي. او که یو قاتل چېرته عمر بر دپاره قید کړي، د هغې دغه نقصانات دي کوم چې ما تاسو ته بیان کړو، او د هغه نقصانات دي چې په هر زمانه کې دغه خلک د هغې سره مخامخ دي. چې کله په یو ملک کې دا رنګه قانون نافذ شي چې باغې کې قاتل قصاص کېږي نه، بلکې هغه د عمر دپاره جیل ته اچولی کېږي، نو په دغه ملک کې بیا په جیلونو کې دننه قاتلان راجمع کېږي، په دغه ملک کې خلکو ته بیا انصاف نه میلاویږي، د خلکو په زړونو کې د قتل کولو وغیره نشي کېناستلی. او د قصاص فایده هم دا ده چې د خلکو مخامخ یو سړی قتل شي او کوم یو سړي چې قتل اراده کړې ده هغه ته پته ولګي چې سبا ورځې دغه کار ستا سره هم کېدلی شي که ته چېرته قتل وکړې.
د قرآن د قانون څومره اټل دی، څومره انصاف والی دی چې یو سړی دی هغه قتل کړی دی او قتل پې ثابت شو، بس هغه قتل کا، قصاص یې کا. څومره ښکلی قانون دی. او دغه خلک چې باقي قتل وشي او ته بیا په کلونو کلونو باندې کوټ ته ځي ولته کیس چلي، ځوان سړی به یې ستا ږیره به په هغه کې سپینی شي، د مقتول هغه بچي به رالوی شي، ځوانان به شي، د هغو به اولاد پیدا شي او دغه خلکو ته به انصاف میلاو نه شي. ملګرو د ټولې خبرې چې سړی د خپل نظر مخامخ کېږي په هغې کې بیا سوچ وکړي، د انصاف په نظر سره دې ته وګوري، هغه ته دا خبره معلومیږي، په دې باندې هغه یقین ته رسي چې واقعي هغه قانون کوم چې قرآن کریم بیانوي هغه څومره انصاف والی دی، څومره اسانتیا ده په هغې کې، څومره امن دی په هغې کې معاشرې ته.